سږکال انګور ډېر ښه دي، ډېر روشن انګور دي، ډېر ښه انګور دي، اصلات او نرخ هم ښه ده سږکال یې. ډېر خوشحاله وي له خپلو اصلاتو له دار شي نه. تېر کار دوره انګور یې کړي ول چې بیخي زیات ول، اندازه زیات انګور یې کړي ول، خو دې ګلۍ ووښل، غونډ یې خرابه کړه، چا ته لاس ته ورنغلل، دهقانان غونډ ماسې. افغانستان د بېلابېلو میوو له امله ځانګړی شهرت لري. د هیواد په ډیری ولایتونو کې د انګورو باغونه شته، خو د شمالي ولایت پروان انګور د کیفیت، ښکلا او خوږوالي له پلوه ځانګړی نوم لري او روان کال یې حاصلات هم زیات او هم ښه دي. دا ولایت د کابل ښار ته نږدې پروت دی او د هیواد د انګورو د مهمو تولیدونکو سیمو له ډلې شمیرل کیږي. بزګران وایي چې سږکال د انګورو د زیاتېدو یو لامل په دغه ولایت کې د هوا مناسب بدلون دی او د غرض د اوبو سم مدیریت هم د دغه ولایت د انګورو په حاصلاتو کې زیاتوالی راوستلی دی. په تېرو کلونو کې د وچکالۍ، ناوړه موسم او یا هم د طبیعي آفتونو له امله د انګورو حاصل کم شوي و، خو سږکال په ډیری سیمو کې باغونه په ښه ډول ساتل شوي او د انګورو څانګې ډکې دي. د انګورو هرې دانې ته لمر رسېدلی او د خوږوالي کچه یې لوړه ده. سږکال انګور ډېر ښه دي، ډېر روشن انګور دي، ډېر ښه انګور دي، اصلات او نرخ هم ښه ده سږکال یې. پروس کال خو بیخي نرخونه هم په 4,000 پورې هم خرڅ و او له 4,000 5,000 جي خرڅ نه ټول ګلۍ ووهل او سږکال یې ډېر ښه کال ده انشاءالله او اصلات ډېر ښه دي، انګور هم ښه دي، نرخ هم ښه ده او پیسه هم نغده ده. دا ته خدمته پورې خبر ده چې خدمت یې ښه وکړې او ښه اداره کې بیا انګور اصلات ډېر ښه راځي او لږ ښې اوبه ور ورسوې، ښه په طریقه ولګوې، دوا ورکړې، ګولۍ په ووهې مثالې او د کوټ ور واچوې، دغه خدمت یې چې وکړې، بیل یې ووهې، دغه شان چې ښه په ښه طریقه وکړي بیا انشاءالله د انګور ډېر ښه راځي، روشنه راځي. سږکال خو زه دغه پروژې میراوي ما دغه د 70 کلو میراوي ما انشاءالله داسې اوبه مې ورته راورسولې چې تغه اخر د باریکاو ته پله پورې او داسې ته اخر ته چاونۍ موسازیو باغیلمه پورې دغه دو ته هېڅ وخت دغه 20 کلو کې اوبه نه وې تلې او دغه انشاءالله دغه امارت اسلامي چې راغلی ده دغه اوبه موږ تاخره ورسولې، څوک نه مزاحمت کوي او نه څه کوم مشکل جوړوي. هر سړی په خپله طریقه په خپل نوبت باندې دا اوبه انشاءالله ور ورسولې. دغه څه چې حاصلات و، که پیاز و، که انګور و، که نور تورشک و رومیان یې کرلي وو، دغه ټولو ته مو اوبه ور ورسولې انشاءالله ډېر په ښه طریقه ولګېدل او ټول خلک خوشحاله دي. راسکه د پروان انګور نه یوازې په کورني بازار کې ډیر مینوال لري بلکې د نورو ولایتونو او حتی د ګاونډیو هیوادونو په بازارونو کې هم ځانګړی ځای لري. د پروان یو شمېر انګور د منځنۍ اسیا بازارونو ته هم ځي. انگورای خوب است، خب تو این انگورای کم شکرک داره. این باغونای از این منطقه کوشش کردن، خب بازم انگورا شکرک داره، یگون گندگی داره، ما گندگی‌هاش جمع میکنیم، انگور شکرک پر نمیکنیم. خیلی زیاد انگور سوس که باشه اون انگورا رو ما پر نمیکنیم دیگه. این انگورایی که از خوردن انسان است که بخورندش اونا رو ما پر میکنیم و منتهی تا پاکستان هم رگه ما انگورای شکرک زده رو پر کنیم که شکرک داره. بوزونا گرمه که گرم ما هم مواد از او میشه از بغلای این چی برو میشه. در پروان به نظر من تقریبا که ما پر میکنیم 3 نوع انگور پر میکنیم که یکی انگور کشمشی است، یکی طایفی است، یک شنگلخانی. حاصل انگورای کشمشی زیاد حاصل میداره، انگور طایفی زیاد حاصل میکنه، ولی مون تا نخیر که داره به حساب این مردمی که ما مردم از پیش از اینا میخرن، تجارا میخرن. اون این انگور که است تا 10,000 یا 11,000 12,000 شاید قیمت شود. و تا 18,000 17,000 ما پر کردیم، در اینجا پر کردیم، در چی پر کردیم، در گلدره و شکردره و در جوان پر کردیم.
ځینو بزګرانو د انګورو د وچولو دودیزې لارې لا هم ژوندۍ ساتلي دي. انګور په ځانګړو کوټو یا د لمر په وړانګو کې وچیږي او په دې توګه د اوږدې مودې لپاره ساتل کیږي او کشمش ورڅخه جوړیږي. کشمش د افغانستان یو له مهمو صادراتي توکو څخه ګڼل کیږي او د پروان انګور په دې برخه کې ځانګړی رول لري. د انګورو باغ لرو، سږکال حاصلات ښه ده له دا نورو کلو. دا په روز کال ګلۍ ووښل، سږکال بیا ښه دي حاصلات. دوه رقم انګور لرو، یو رقم شینګل خاني دی او یو رقم کشمشي. د دغه اوس هغه د وخت د دغه انګور اوس موږ ډکوو. نه دا پاکوو، لیږو یې ولایتو خوا، ولایتو خوا یې لیږو د انګور. سږکال انګوران ښه دي، بیخي ښه دي، له دا نورو کلو بیخي ښه دي سږکال انګوران. موږ 3.5 تاک لرو، اوس موږ سره 15 کارګره بوخت دي په کارو. نه دواوې موښلي دي، دا د ورستېدو دا یو رقم شینجای لري، هغه دواوې موښلي دي او 3 پیرې. ډېر خوشحاله له خپلو حاصلاتو له دار شي. د دغه ولایت بزګرانو له CGTN پښتو سره په خپلو خبرو کې وویل چې تیر کال د غلۍ له امله د دوی د انګورو حاصلات ټول خراب شول، خو سږ کال بیا انګور د دې ترڅنګ چې حاصلات زیات لري، خوند یې هم د نورو کلونو په پرتله ښه دی. د بزګرانو په خبره کله چې انګور ښه حاصل ورکړي، د دوی د ژوندانه اقتصادي حالت هم ښه کیږي، د کور اړتیاوې یې پوره کیږي او د سیمې بازارونو کې هم ښه والی راځي. سږکال حاصلات انشاءالله ښه دي، حاصلات خو کم نیولی ده، خو ډېر روغ انګور دي، ښه زیړ انګور دي، ښه روغ انګور دي. د دهقان لپاره کوم هغه نه لري، نقص نه لري. انګور یې کم ده، نور ډېر روغ انګور لري، ښه زیړ انګور لري. تیر کار دوره انګور یې کړي ول چې بیخي زیات ول، اندازه زیات انګور یې کړي ول، خو د ګلۍ ووښل، غونډې خرابه کړه، چا ته لاس ته ورنغلل، دهقانان غونډ ماسې. خوږوالي کې سږکال خوږوالی هم ډېر خواږه دي، په رنګ کې هم ښه دي، ډېر ښه انګور سږکال. یاره که د خلک د غزني د انګورو صفت کې، خو د پروان د انګورو صفت نه ده. دا د پروان انګور په غونډو ولایتو انګورو کې باندې انګور دي، ښه کلک انګور دي، ښه روغ انګور دي چې هر سر ته د دنیا وړي، دوی خپل رنګ نه تغیروي، ښه صحیح انګور دي، ښه روغ انګور دي. ډېر ته خوشحاله یم، شکر ده چې یو ورځ چې هغه هلته وخت تېرېږي، دلته په هغه کې ډېر ښه وخت تېرېږي او ډېر ته خوشحاله یم. څه چې الله موږ ته راکوي، موږ په هغې خوشحالېږو او هغې باندې شکر باسو. پروان د طبیعت له پلوه هم د انګورو د کرلو لپاره ځانګړې سیمې لري. د غرونو لمنې د ورځې ګرمي او د شپې یخوالی د دې لامل کیږي چې انګور یې ځانګړی خوند ولري. د پروان انګور د نورو ولایتونو په پرتله ډیر وخت تازه پاتې کیږي او د اوږده واټن تر سفر وروسته هم خپل کیفیت ساتي.